په الوتونکو کې یوازینی الوتونکی مرغه چې په باز د حملې کولو جرأت کوي پوهیږئ کوم یو دی؟ کارغه. د کارغه په وړاندې د باز عکس العمل یا غبرګون څه دی؟ کله چې یو کارغه راځي د باز پر ملا کیني او هغه ته ټونګې ورکوي نو باز ورته هېڅ هم نه وایي. باز نه غواړي خپله انرژي په دې مصرف کړي چې مخ دې واړوي، هغه له ځان نه خطا کړي یا دې هغه په خپله پنجه کې راګیر کړي او راودې غورځوي. نه، هغه خپل سفر ته ادامه ورکوي، خپل پرواز ته ادامه ورکوي. کله چې هغه خپل پرواز ته ادامه ورکوي نو بیا کارغه لګیا د ټونګې ورکوي، هغه ورو پرواز کوي، بره طرف ته ورو ځي. اخر کې باز یو داسې الټیټیوډ یا ارتفاع ته ورسیږي چې اصلا د باز لپاره هلته ژوند ممکن وي، هغه کولی شي هلته تنفس واخلي او ژوندی پاتې سي. ولې کارغه د هغې ساحې لپاره د محیط او اقلیمي شرایطو لپاره جوړ نه دی. یعنې الله تعالی هغه ته دا ظرفیت نه دی ورکړی چې هلته تنفس واخلي او ژوندی دې پاتې سي. نو کارغه چې دا ظرفیت او کوالټي دی په خپل ځان کې نه لري چې هلته د ژوندی پاتې سي او هلته د ساه واخلي، نو خود به خود هلته مړ کېږي او رالویږي. نو که سوچ وکړو باز خو کولی شوی چې په همهغه ساحه کې په همهغه اول وخت کې مخکې اړولی وای او په یو پنجه سره یې د کارغه کار کړی وای، خو نه، باز دا د ځان لپاره مناسبه ونه ګڼله چې زه دې هلته خپله انرژي مصرف کړم او کارغه دې راوغورځو. په ژوند کې هم په موږ پورې ډېری خلک ناحق په ناحقه خبرې کوي، منفي خبرې کوي، چټي په چټي به تاسو پرې یو منفي خبره تړي، ناحقه به ستا د یو کار په اړوند باندې تا ته یو منفي نظر درکوي، تا به ترې پوښتنه هم نه یې کړې، ولې دوی به درته منفي نظرونه درکوي. نو له ټولو نه غوره غبرګون یا غوره عکس العمل دا دی چې هغه خلک بې ارزښته وګڼئ، هېڅ ورته ارزښت مه ورکوئ، ځکه هغوی اصلا په دې نه ارزي چې موږ ورته ریپلی وکړو، هغه د دې وړ نه دي چې موږ دې ورته ریپلی وکړو. نو له ټولو نه غوره خبره، مهمه خبره هماغه د باز تخنیک دی. تاسو خپل سفر ته ادامه ورکوئ، تاسو خپل سفر روان جاري وساتئ، دوی پرېږدئ، یعنې هېڅ په دې انرژي مه مصرفوئ چې تاسو خپل ځان وڅنډئ یا هغوی ته یو پنجه ورکوئ، په هغوی ګزار وکوئ، پرېږدئ چې دوی خپله ولویږي او وروسته تاسو ته چکچکې ووایي.